کندهار کې د نوبي لوبډلو ترمنځ د فوټبال ټورنمنت جریان لري. کندهار کې د فوټبال فدراسیون له لوري د نوبي لوبډلو ترمنځ د ځوانانو تر نامه لاندې ټورنمنت چې تېره سه شنبې په ورځ راپیل شوی لا هم جریان لري. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې له یاد ټورنمنت څخه یې موخه د لوبډلو ته د ځوان لوبغاړو انتخابول دي. د کندهار فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو او اړیکو مسؤل شکر الله ابراهیمي وایي چې له یاد ټورنمنت څخه یې هدف د ځوان لوبغاړو او د لوبډلو انتخابول دي څو په راتلونکي کې د لوبډلو برخه سي. د نوموړي په خبره د اسلامي امارات پر اتاک سره د فوټبال فدراسیون خپلې هڅې زیاتې کړي چې لا هم هڅه کیږي څو فوټبال ته لا هم کار وشي. د یاد ټورنمنت څخه چې دا ټورنمنټونه مخکې هم دایر شوي دي او دغه یاد ټورنمنت چې دا اوس کم جریان لري د دې ټورنمنت څخه مو هدف دا دی چې د دې څخه به یوه لوبډله و لوبډلو ته داخليږي چې هغه به بیا وروسته زموږ حکم چې د لیګ دی د هغه سره به یو ځای کېږي ځکه چې هلته موږ یوه لوبډله کمه لرو بیا د دغه بي لوبډلې د بي ډیویژن څخه یوه ورپورته کېږي ډیویژن ته د هغو سره یو ځای کېږي چې بیا د هغو قهرمان بیا د زونو دغه ته ځي ټورنمنټ ته ځي. د کندهار فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل محمد زیدان وایي چې د اسلامي امارات پر اتاک سره د فوټبال هغه مشکلات چې مخکې وه حل شوي. نوموړي وایي په یاد ټورنمنت کې نه لوبډلې ګډون لري چې د دوی ترمنځ بشپړ جیش لوبې کیږي. زموږ د فوټبال فدراسیون ځینې هغه مشکلات چې وه مخکې ډېر تر اوس مهاله حل شوي دي. اوس په کندهار کې خوشبختانه فوټبال دوام لري، ټورنمنټونه پرله پسې جاري دي، یو خلاصیږي بل شروع کېږي. د ځوانو لوبغاړو دپاره چې موږ په اصطلاح بیګانې ورته وایو د هغو دپاره لیګ په لاره کې اچول شوی دی چې هغه نه ټیمونه په هغې کې برخه لري او د نور ټیمو مجموعاً شپږ دېرش بازیانې راځي چې تقریبا یو څه سوي دي او 15 نور یې پاتې دي. بل لور په یاد ټورنمنت کې ګډونوال لوبغاړي د اسلامي امارات څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د امن په فضا کې ځوانانو ته د سپورت زمینه برابره کړې. اسلامي امارات څخه بیخي ماشاءالله ډېر خوشحاله یو چې دا ټورنمنټونه په لاره ته اچولي دي، ښه امنیت دی، ډېر د واقعا خوشحاله د اسلامي امارات. یا ټورنمنت خو د دې د آمادګۍ ډېر مخکې شروع شوی وي، خو دا چې په تېره هفته کې شروع شو نو تېره هفته کې اولي بازۍ وسوه، نن دا دویم بازۍ دي او دا چې د ځوانانو د نوي استعداده پیدا کولو لپاره دی. د یادونې وړ ده چې د ځوانانو تر نامه لاندې یاد ټورنمنت چې تېره سه شنبه راپیل شو 25 ورځې به لا هم دوام ولري.